امونه در ورسېږي ملګرو، امید لرم چې ټول به راته ښه انشاءالله. نن د هندوانو په تړاو دوه درې خبرې کول زه تاسو سره غواړم شریکې کړم. په هندوستان کې د مودي د ګوند څه کسانو د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به احترامي کړې ده او مشرانو یې د هغې تاییدي کړې ده. په دې به تاسو ټول ښه خبر یاست. که څه هم په هندوستان کې په کروڑونه مسلمانان موجود دي، خو دا موضوع نه یوازې د هندوستان مسلمانان بلکې د نړۍ ګوټ ګوټ کې چې مسلمان یې هغې پورې لري ارتباط لري. په هندوستان کې په سلګونه مذهبونه دي. دغه مردار خواره د غوا زامن، سپی، پیشو، خره، غواګانو ته عبادت کوي. هیڅوک د چا مذهب دین پورې کار نه لري. نو نن چې دغه مردار خوارو د اسلام ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ته به احترامي کړې، د دې په تړاو باید د نړۍ ټول مسلمانان په سوشل میډیا کې راپاڅېږي، په ریل ژوند کې راپاڅېږي او دغه مردار خوارونه دغه کار غچ واخلي. دغه وخت چې باید موږ ټول چپ پاتې نه شو، د دې مردار خوارو په وړاندې کې غږ پورته کوي، تر څو دغه مردار خواره چې نن یې دغه جرأت کړی دی په آینده کې دغه کار فکر هم ونه کړي. دغه خلک باید په خپله سزا ورسېږي، دغه ته باید سزا ورکړل شي. دغه وخت چې باید ټول لاس په لاس سره ودرېږي، په سوشل میډیا او په ریل ژوند کې باید دغه مردار خوارو په وړاندې غږ پورته کړو، تر څو په هندوستان کې چې کوم مسلمانان دي ټول نړۍ ټول مسلمانان باید راپاڅېږي او دغه مردار خواره په سزا ورسوي، تر هغې چې بل داسې مردار خور یا بل داسې د غوا اولاد د دغه کار فکر هم په آینده کې ونه کړي.